Muslim English Language Institute. My favorite teacher. استاد مورد علاقه من. زما د خوښې وړ ښوونکی. My favorite teacher is Mr. واحد نوری. استاد مورد علاقه من آقای واحد نوری است. ښاغلی واحد نوري زما د خوښې وړ ښوونکی دی. He is 23 years old. او 23 ساله است. هغه 23 کلن دی. He is from Ghazni. او از غزنی است. هغه د غزنی دی. But he lives in Kabul. ولی او در کابل زندگی میکنه. خو په کابل کې ژوند کوي. He is a very intelligent and hard-working teacher. او استاد هوشیار و سخت کوش هست. هغه هوشیار او هڅاند ښوونکی دی. He teaches English. او زبان انگلیسی تدریس میکنه. هغه انګلیش ژبه تدریسوي. He behaves very well with teachers and students. او با اساتید و شاگردان خوب رویه میکنه. هغه له ښوونکو او محصلانو سره ښه سلوک کوي. His students are very happy with him. شاگردان از او خیلی راضی هستند. محصلان یې له هغه راضي او خوښ دي. His students say he is a nice teacher. شاگردانش میگن که او یک استاد خوب است. محصلان یې وایي هغه یو شریف ښوونکی دی. He comes to class on time and leaves the class as he finishes the lecture. او سر وقت در صنف حاضر می شود و همین که درسش را تمام کرد صنف را ترک می کند. هغه پر خپل وخت په ټولګي کې حاضر وي او چې کله یې درس پای ته ورسیږي ټولګی پرېږدي. The administration is very happy with him because he is a very responsible teacher. مدیریت از او بسیار خوشحال است زیرا که او یک استاد مسئولیت پذیر است. مدیریت هم ترې خوشحاله دی ځکه چې هغه یو مسئولیت منونکی ښوونکی دی. Mr. واحد نوری loves his students and administration. آقای واحد نوری مدیریت و شاگردانش را بسیار دوست دارد. ښاغلی واحد نوري خپلو محصلانو او مدیریت سره مینه لري. So he works hard to make both of them happy. پس او تمام تلاشش را می کند تا هر دو را خوشحال نگه دارد. نو ځکه هغه جدي کار کوي تر څو دواړه خوش وساتي.